بله برخه موږ په دې پلیټفارم کې د پوښتنو دغه مینیو په شکل کې سیم راخیستې ده چون په دې کې ډېر موضوعات دي بیخي د هرې برخې ته چې ورځې او په دې برخه کې کار کوي کله شهیدان پکې ثبت سي نو طبیعي خبره ده کله چې یو چا کار نه وي پکې کړی هغه دلته راځي ګډوډي به یې پکې تر ټولو یو پلیټفارم یا دغسې یو انلاین برخه هغه د هر چا لپاره هغه ښه والی او د اساني برخه یې دا چې هغه ډېر ساده وي ډېر موضوعات نه وي پکې چون دلته نوې برخه ده موږ تر حده پورې کوشش کړی ده چې ډېر موضوعات نه وي ډېره ګډوډي نه وي ولې د لا ښه فهم په خاطر باندې تر خلکو پورې هغه د آګاهي په برخه کې ورسره مرسته وکوي موږ دلته یې پوښتنو یو برخه راخیستې ده که چا سره کوم سوال یې دلته هغه د پلټنې په برخه کې هغه سوال ورته لیکي او هغه معلومات یې پکې رااخیستلی شي مثلا دلته لیکل شوي دي څنګه کولی شم یو شهید وپلټم دلته هغه جواب یې لیکل شوی ده آیا سایټ په موبایل کې کار کوي دلته هغه معلومات یې راخیستل شوي چې په دې نمونه باندې ثبتېږي او په دې نمونه باندې هغه طریقه یې په دې ډول باندې آیا دا سایټ وړیا ده دلته هغه جواب لیکل شوی دغسې نورې د امنیت په برخه کې او نورو برخه کې هغه معلومات یې راخیستل شوي دي دا برخه یې د موږ او تاسې د رنګ د بدلولو دپاره ده چې په اساني سره رنګ د دې بدل کو سرل دي په سیټینګ برخه کې دلته نور ډېر رنګونه پکې تغیرولی یو فونټ تغیروو مثلا هغه سایز یې تغیروو ژبې انتخابوو هغه برخې په هغه کې ډېر راخیستل شوي دي په سیټینګ کې خو دا هم دلته په اساني برخه کې مثلا اسانه یو څوک هغه استفاده ځنې وکوي او دلته د سیټینګ برخې ته چې کله راځو دغه د نویو شهیدانو خبرتیا برخه ده په دې کې که هر څوک تاسې خپل ایمیل ادرس ثبت کړئ تاسې کولی شئ هغه د شهید د ثبت وخت کې ایمیل ادرس تاسو ته د ایمیل لارې تاسو ته هغه خبرتیا راسي دغه بله برخه ده موږ سره اړیکه ونیسئ دغه د اړیکې په برخه کې تاسې کولی شئ هر هغه غوښتنه وه معلومات و په دې برخه کې نیمګړتیا در معلومېدله د شهید په اړه باندې کومه موضوع وه د دې ایمیل له طریقه تاسې کولی شئ دلته هغه فورم ډک کړئ معلومات مو ورسره واچوئ مثلا د اډمینتوب غوښتنه کوئ په دې برخه کې هغه معلومات مو غواړئ یا د شهید د ثبتولو لپاره تاسې په دې برخه کې یو همکاري کوئ تاسې کولی شئ د ایمیل له طریقې چې له موږ سره حال واخلئ د ژبې برخه ده د کلیزې برخه ده مثلا کلیزې موږ دلته 3 کلیزې پکې راخیستې دي هره کلیزه چې تاسې خوښه وه هغه باندې سایټ انتخاب کړئ